اویس قرنی په غره کې اوسېده، چیله او ګډې ساتلې او غره کې واورېده چې الله په دې مکه کې یو معشوق پیدا دی. اسمان ته وکته، خدای ما په ایمان راوړی دی او یا الله داغه نن نه زه پاغم بینه چا ورته غره کې وې چې هغه تا چې په ایمان راوړیو د احد په جنگ کې تی یو غاښ مات شوی، نو امبوري راواغسته ځان نه غاښ وویستو. لکه خیال وکړو چې اسنه چې هغه پاس غاښ مات شوی یو مالان دی وویستو، نو پاس نه یو وویست. بیا لکه وې چې اسنه چې هغه د جام نه غاښ مات یو ما دا وویستو، نو بلې د جام نه ځان نه وویست. لکه خیال راغی چې پته نه لګي چې زما د معشوقې کم غاښ مات ته خراشه ټول ځان نه وباسه چې هغه مات په خپل فکر راشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت یې وکړ. حضرت عمر ته وایي چې زما د وفات نه وروسته دا زما جوبه والا او دا په هغه غره کې یو اویس قرنی اوسېږي، دا غلی اوسه. عمر فاروق د وفات نه وروسته عجوبه چې یوړه اویس قرنی ورته ډېر وجړل، ورته وی څه عمل دې کړی دی چې د پیغمبر پړه کې ته دومره خوښ وې؟ نور مې هېڅ نه دي کړي. او دا مې اورېدلي چې زه په چامین یم یو غاښ یې مات شوی، نو ما دا ټول وویسته چې زما د محبوب یو نه چې زما ټول نه وي. دې ته وایي نظام اسلام، دې ته وایي نظام اسلام. یو ښځه راله او شکایت یې وکړو، یو عمره دې خوا راشه. عمر فاروق ورته راپاڅېد او لارې له نظام اسلام درته ښیي. په منبر ولاړ دی خطبه وایي، یو غلام راپاڅېدو د ګریوان نه ونیو، منبر نه لاندې راکوز. ورته ولې بچیا؟ وی دا د پیغمبر منبر دی، ته په دې خطبه نه شې وی. په دې به هغه څوک خطبه وایي چې په چا کې عدل او انصاف. ته ظالم یې. وی چې ولې؟ وی په مال غنیمت کې صادرې راغلې وي، ما هم ته کمیس جوړ کړی او تا هم ته جوړ کړی، زما کمیس لنډ دی او ستا اوږد دی، معلومیږي دا چې تا ځان له دوه صادرې ساتي. نو تا امیر المؤمنین نه، ته ظالم یې. حضرت عمر لاندې ولاړو، دنیا ناسته ده په مسجد نبوي کې، او زوی راوغوښتو چې بچیا زما دا کمیس اوږد ولې جوړ دی؟ پلاره ما یو خپل صادرم تاله. یا غلام ته دا خبره وکړه، ورته زه اوس وخېږه منبر ته خطبه شروع. دې ته وایي نظام اسلام. چې امیر المؤمنین ته وایي چې عمر فاروق دې خوا راشه، په منډه وله را ماشوم یې غېږ کې ورته له عمره په دې مې پوهه کا چې دا قرآن یوازې زمونږ دپاره قانون دی او که ستا هم دی. عمر فاروق ورته دا هر چا دپاره دی، هر چا دپاره. هر چا دپاره دی. وی زما دا غېږ کې ستا امانت دی، ستا زوی ما سره زنا کړې، دا د هغې لپاره. وی چې ښه وی، وی زه بیبي په مخه دی کور ته راغی او زوی د سر نه راونیو، دیوال سره ډغرې وه او جلاد یې راوغوښتو. وی زما قانون دا دی د قرآن چې زنا چا وکړه او واده شوی نه، 100 دورې ووهئ لګوي. جرګې ولالې چې عمر ستا دا زوی قرآن ډېر مزېدار لولي، خدای دپاره معافې کا. عمر فاروق ورته وی د قوم بچی مې چرې معاف کړي نه دي، والله که زوی معاف کما. امیر المؤمنین ورته ولاړ دی او زوی 100 دورې لګاو، و چې 100مه دورې ولګولو راوغورځېدو، لتې ټکولې راغی او په دې مخې ورته لاس ووهه. ویل بچیا که ته مړ شوې او مونږه ښخ کړې، نو ستا ملاقات به جناب محمد رسول الله سره وشي. دا د درو وهلي زخمونه ورته وښایه
او ورته وایي چې پیغمبر تا چې کوم قرآن پرېښی و عمر په داسې عمل کړی چې په کور راغلم نو صرفه یې ونه کړه. لږ ساعت چې تېر شه انا لله و انا الیه راجعون. دې ته وایي نظام. بیا د عمر د مرګ نه وروستو عثمان ذی خلیفه. عثمان خلیفه شه، سازش ورته جوړ شو، په کور کې بند شو، فوج او پولیس او دا ورته راله چې څوک مړی کو تورې پې وچلو. امیر المؤمنین عثمان ذی النورین ورته وویل چې کوم کار پیغمبر نه دی کړی زه نه زما ځان دې لاړ شي خو د دوی ځان دې بچ. کور کې ناست او وروستو نه پې حمله وشوه، قرآن یې لسته او وروستو نه یې په تبر ووالو فسیکفیکهم الله. دا آیات یې وی او د سر مازغه په قرآن ورته. معززانو دې ته وایي نظام اسلام، دې ته وایي نظام اسلام. دا عثمان، دا عثمان سړی والا راغی د پیغمبر را لېږلی ما یو من شات مې پکار او چې یو من شات مې پکار. کېنه کېنه بچه. قافله راله د 200 خان ساروان ته وی دي سړی له من شات ورکا پیغمبر را لېږلی. ساروان ورته وی چې جی من شات چې د بار نه کم شي نو یو انډه سپک او یو درون بیا په اوخ بار نه بټینګي. عثمان ذی النورین ورته وی چې دې سړی له به من شات خامخا ورکو، او که بار نه ټینګېږي نو بیا ټول بار والا ورکو. ساروان ورته وی چې جی دا بار به دې وړي څنګه، د اوخ بار خو سړی نه شي وړی. اوخ هم ورکا، اوخ بیا وی جی دا اوخ داسې دی چې دا مخکې نو دا 200 نور ورپسې ځي، او که دا اوخ د مخې نه لرې شي نو دا نورو خان بیا ځي نه. وی دا اوخ مې دله ورکړی، که دا 200 د ده نه بغیر نه دي دا ټوله قافله دله کړی یې واغسته ورواله مخکې شه بچیه. عثمان ذی النورین خپل ساروان ته وی تلوار ولې کې؟ وی جی ویرېدم. وی څه ویرېدې؟ وی هسې نه چې توس راته وی چې تم ورسره وی ولې که ته لاړ شې بده ده. دا ساروان ورته وی چې عثمانه تا د پاره خو به ما غوندې نوکران ډېر پیدا شي، خو ما د پاره به تا غوندې آقا بل پیدا نه شي. دې ته وایي نظام اسلام. مونږ او نظام اسلام دې خو وګورئ. عثمان ذی النورین نه وروستو حضرت علی خلیفه شو. حضرت علی خلیفه شو، بی بی فاطمه نا جوړه وه د امیر المؤمنین بی بی انا جوړه وه. حضرت عثمان دا حضرت علی انار راغستی دی چې بی بی فاطمه ته لار کې یو ملنګ پروت. ملنګ ورته وی علي ته چې دا انار مال راک وی واله. ورته داسې نه علم دلې کېنه دا انار سپین کا دانې تې وباسه ماله لږې لږې خوله کې راکوه زه ناجوړی چې دا خلاص شي ویې خورم خوله راله پاکه که بیا لاړ شو. ای علي که دومره خدمت کولی شي ډېره ښه ده کینه انار دې وړه. ویل ولې نه شم کولی؟ کېناستو انار سپینولی شو لګې لګې ورکوا خلاص شو انار. حضرت علی په دې خپله لمن دغه سړي خوله پاکه. ویل بس کور ته لاړو. بی بی فاطمې ته وایي وی بی بی تعالی مې انار راوړو خوله دې پې کوه ته بې والې. ولار کې یو داسې چلو شو. بی بی فاطمه وایي الحمدلله خدای چې زما په نوم یو شی راتلو ستا د غریب خېټه کې. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویانو والا ته وایي چې دا سسری دی چې ته پکې هغه د سر امن غواړم عرض کولی شم. ویل وایه بچیه وی دې دربار کې تا نه مخکې څوک و؟ وی زما پلار و. هغې نه مخکې وی نیکه مې وی اوس پکې څوک دی؟ وی زه یم. وی تا نه بعد؟
شاید کزوی میں وی بکنی پاتی بھئی وی صاحب خپنشی سره ویم دیتا چې زاړه مسافر تلار شي او نوی ولا راشي نکه د لاړو پلار دی راغو پلار دی لاړو تراله تبم تنن سبا کې لار شي بل بول ته څنګه وای چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره دی په دربار بند کړ کور تلاړو چې کور تلاړو سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته ده لخته راواغسته چې دا وینځه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملا د خپل ملک یو ګوري په کومه کرسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم ځای کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خو دلار شي په هغه ځای کینی چې په ټکی خاورو للیږي کنه دي کی بني لخت راواغستو د بادشاہ نشخ له مغه سي په سر کې یو څو لخت اوین ځوال اچ را پاسې د نو ډېر وجړل بیا و خندم خایو خندم د لاسونی وچه او خود جړل زکه چې ما وهل نو داودی خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کو نه ریدم دینه چال دینی وې صاحب خندل زکه چې د ډېرې مودې نه مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ پکې پروت دی چې د دې مذهب څنګه نو هغه مزه مې واغستا ډېر مې خوشحال شو نو زکه مې ول داودی جړل ولی ویلو مې جړل زکه چې ما یو لس ملټه په دې پالنګ کې تیر کړو نو ما خو دومره لختې وخوړې خدای چې څوک شپه ورځ پکې پروتي چا به څومره لختې عزیزانو بادشاہ وی والله رښتیا دي بادشاہي پرېخ روان شو یو بالغ ته یو کټوره ځان سره ولار روان دی یو سړی د ولی په غاړه ناشته او داسې په لپه وبس دوی چې هلکه دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړ هم ورزو مخکې چې لاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګه سر لاندې کړی دا پروت یو قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړی دی بالغ تم لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخې د باغ خدمت کوا ونه لو بور کوا دا اوس زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ خدمت به کولو تنخواه به غستو روټه به یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغلی دته ورشه انار راوړه لک خواږه غوندې و چې انار راوړه تراوو ولت خواږه ګوره وې سکا ورته وې صاحب وړاندې زکه تراوو چې تا ماته د سکلو حکم نه وکړ نو که زه بې اجازه تستا دا انار وسکم نو ما د پاره به حرام شي ناجایز بشي ته زما به اجازه ته انار هم نه سکوي نه هغه ستا تنخواه مې یو په دوه کړه هغه ولا د باغ چابیانې ورکړې وزستانه او کرینه چې ولی اوس درته پته ولګېده چې دا ایماندار دی نو لږ لیاز به مې ساتي کار به را باندې نه کې نو چې کار را باندې نه کې او تنخواه علمه نو بیا به م حرام وي کار را باندې نه کې او تنخواه علمه بیا به م حرام لاړو بیت الله شریف لرګي به چرته راټول ک په کوڅو کې په غرونو کې به خرڅ ک روپیا تانه به پیدا کې د دوه درې ورځو کجوري او ستوان به په واغست او وخت به تیرولو د بیت الله طواف سهار ټیم دی د لګیا د طواف کوي او یو سلمه الک د غم طواف کوي چغي وای لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لبیک
लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। देम लग्या दे असल में पास द बैतुल्लाह द पास ना आवाज सुच ला लब्बैक मोह लब्बैक लब्बैक आवाज में न दे। इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाह अलैह घबराओ अजलमी ने तपूस कई ची ला लब्बैक आवाज में वावरेदो ची दा मा तो वेले शू कता था। अजलमी वर्तलो काका जान लस्का लौशू ची द दी कोर न तावेगमा जवैम ची लब्बैक पास न रात आवाज कीगी ची ला लब्बैक। इब्राहिम इब्ने अदहम वर्तवे चो बचिया ची द कोर मालिक दरतवे ची ला लब्बैक लब्बैक चगे मवास्ता आवाज में न दे ख्वाखनो जकना नाजल में वर्तवे ची का खबर दी खौकड़ा जम दावेम ची लार शमजक ची लस्का लौशू ची दे कोर मालिक में न प्रीदी ओ पदे में पोई क ची लार शम नो कम दर तलार शमा कर तलार दायवल और औलवे दो साथे हुआ वो सलूर घंटे की चिद जनाजा तैयार दा जुर्गुना औलिया और बुजुर्गान द जमाने पर जनाजा वाला और टोल बयो आवाज वही च खुदा तहदा लफ्ज देर ख्वाख्शो च लारशम नो कम दर अजीजान वल्लाहिल अजीम का नबल दर्शता नबल ज़ेशता द खलासी नबल सोचता द फरियाद और न द फरियाद न द खलासी बल ज़ेनिश्ता सिवा द रब्बुल आलमीन। दास खलक बम जरूर हुई चाबदी किताब और दे सुन्नत द पारा द शर्म बाईस लेकिन दास खलक बम जरूर हुई चा अगबद दीन हक्का खिदमत को सके कि दीन हक्का द पारा बे सर पतली की खई और द सर बाजी ब मैदान के ख्याल रहा। सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा तदा वसियत कुछ मान रुस्तबा दो सीजुना तासु तफरीह यो द खुदा कलाम और बल जमा तरीका सुन्नत तासो द खुदा प कलाम और जमा प सुन्नत अमल कोलो न तासो बचरे न गुमराह किए गए चरे ब न जलीले गए चरे ब न ख्वारे गए और कतासो द खुदा कलाम और जमा सुन्नत प्रेख हुआ न खुदा बता सुप्री च खुदा ता सुप्रीदी न जलील कौम बशई रसवा और शर्मेदल है कौम बशई खलक बदर पसे डराए हुई खलक बदर पसे ड्रामे कई खलक बदर पर निजाम इस्लाम दे तवाई च सरदार कौनैन वसियत को यो अमानत प्रेख सहाबा होता कि जदर न लाड़म और दा अमानत थे कदा अमानत हम खियानत को होगर किए और का अमानत महफूज सातनो न बोल बम बालाई। सरदार कौनैन वफात शो इख्तिलाफ शो अहले मक्का और अहले मदीनाओं की अहले मक्का और अहले मदीनाओं की अफसोस कोम पागा खल्को कि खाली परोठा दर न कुरान हेर शो वो चाय दर न कुरान हेर शो दियो चर्क पार्डू की दर न कुरान हेर शो कुरान को अचल कानून दे अचल या अय्युहल्लज़ीन आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा अल्लाह वही दाखिल शई पर टोल इस्लाम
داخل شي په ټول اسلام کې. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تاسو تابعداري د شیطان د لارو مکوئ. اهل مکه او اهل مدینه کې اختلاف پرې و. امیر بچو کی د رسول الله نرستو د مدینه خلق وی چې زمون ملک دی، زمون وطن دی، تاسو د مکې نه مهاجر راغلی یې، تاسو څه کار دی؟ امیر به زمونږ د مدینه د خلق. جګړه وا جګړه. بیا ویل منا امیر و منکم امیر، یو امیر به د مکی وي او د خلق وي او یو به د مدینه د خلق. ابو بکر صدیق پاسې دی غوږ کېده یو حدیث واوري رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو حدیث قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمه من قریش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې امام چې دی هغه د قریش نه. نو اهل مدینه او تاسو قریش نه یو د پیغمبر حدیث. اهل مدینه وې چې اقال رسول الله هكذا، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلي. هغه والله قال رسول الله هكذا، دا د پیغمبر حدیث. اهل مدینه را پاسې ده او وی چې پیغمبر ویلي دي چې امام به د قریشو نه. نو ابو بکر په قریشو کې تانه لوی او چت ببل څو لاس ورکو دغه په لاس بیعت. یو څو صحابه او د بیرو د بوټي لاندې ناستو او تمام اهل مدینه د صدیق اکبر نه بیعت. صدیق اکبر امیر شو. چې امیر شو عزیزان رالو سباش صادرونه پوگا چولی بازار تروان. عمر فاروق ورته چرته زی وې دا صادره خرصوما چې بال بچ لپه سوړواله. هغه ورته ته خامیر شو د تمام عربو. اوس صادره څنګه خرڅه په بازار؟ ورته امارت په خپل ځای دی او بال بچ له روټۍ پیدا کول په خپل ځای. روټۍ به پیدا کم بیا به د قوم خدمت کوم. نو خزانه ته بوت، بیت المال ته بوتلو، پاوړې د سړی په سر د امیر المؤمنین کور ته مقرر. او امیر المؤمنین دغه بیا ورته خزه وای چې انار ته مړ کی وی پیسې نشته، دا ستا په نامه چې کوم وړه راځي په نیمه خېټه یو څو ورځې روټۍ وخورو، دا وړه بچ که دا به خرڅ کم تاله به پې انار. اته ورځې هغې په نیمه خېټه روټۍ وخوړه، یو سیر وړی ابوبکر له ورکړه، هغه یو وړه واپس بیت المال کې داخل. ماښام کور ته راغی وی انار، وی بیبي انار خو له څه کې استا وړه مې بیت المال کې داخل کړه او آرډر مې وکړو چې دین آباد زما د ښځې په نوم باندې نیم پاوډر رالی. معلومیږي دا چې زما ښځه په نیمه خېټم گزاره کوله. نظام اسلام دیتا وي. قرآن کریم نسخه وه د کجورو په پاڼو لیکلی شوی وه، د اوسای په سرمن لیکلی شوی وه، د اوښ په دې کوب کې یو پلن غوندې اډوکی د پاغي لیکلی شوی وه. دا نسخه د سردار کونین نه رستو د قرآن پرته وه. یو غزا وشوه، پکې ډېر قاریان شهیدان شو. حضرت عمر راغی او ابوبکر صدیق ته ووی چې دا د قرآن نسخه به په یو ځای کې را جمع کو او بیا لیکو دا قاریان شهیدان کیږي، هسې نه چې دا نسخه ګډه وډه نشي. ابوبکر صدیق ورته وایي چې استغفر الله،
او خدای مې دې قسمی که زه هغه کار وکم چې کم کار پیغمبر نه پیغمبر په یو ځای کې نسخه جمع کړي نه و نو زه هغه کار څنګه وکم چې کم پیغمبر نه کړي دې ته وایي نظام چې د قرآن نسخه یو ځای کې را جمع کولم چونکې پیغمبر نه دی ویلي او هغه نه دی کړي نو زه ورته نه لاس کوم عزیزان څه کسانو د زکات نه انکار وکړو چې پیغمبر وفات شو اوس زکات نه ورکو مونږ ابو بکر صدیق اعلان وکړو چې غزا ور سره وکړي جهاد وکړي وی وهیو سرونه ته قلم کړي حضرت عمر ورته راغی لګ نرمي کوا پیغمبر خو به نرمي کولا ابو بکر صدیق ورته وی چې پیغمبر کا نرمي کولا نو الته قران نازلېدم شروع جبرائیل راتلم شروع اوس دین مکمل شو یا به کفر یو یا به اسلام دیتا وی نظام مصطفی دیتا وی نظام اسلام 102 سال دا ابو بکر حکومت 102 سال عزیزانو چې څو وخت کې مړ کېده 15 سيزونه و د بیت المال ورسره بس نور د ابو بکر په کور کې هیڅ نو جارو وهلی شي یو خوا چې ململه به د دې پیرو بس یو د لرګي کاسه وه چې دې کې به روټۍ خوري 2 جوړې جامې وې یو د اوړي او یو د ژمي یو لوی صادر او د خامتا چې دا به اغوندم کمر شیم دا به د کفن ما عزیزان چې مړ کېده لوري ورته ناسته وه بیبي عائشه ورته وایي من لا یزال دمعه مقنعا من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق بیا ورته ابو بکر وایي چې بچیا زه چې مرشم نو دا د بیت المال 15 سيزونه دي زما په کور کې دا 15 واړه په منډه یو سو عمر فاروق ته داخل کا تور کې جمع کا زچ مرشم د بیت المال شه زما په کور کې حرام ځکه چې خدمت به منقطی شي چې خدمت منقطی شي د بیت المال مال د هغه چا دی چې څوک د قوم خدمت نه کوي د بیت المال مال هغه د پاره داس دې ته وایي نظام عزیزانو دې کې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام هغه بیان دی چې الله پاک د ځان ته غوښته او ورته دا ویلیو چې تبا راضی او سلويخ ورځې به چلاو باس موسی علیہ الصلوۃ والسلام لاړو د الله راز و نیاز رستو قوم کی یو سړی و هغه یو څخه جوړ او هغه څخه س आवाज کول نو قوم ته وی چې راشي دا وګورئ موسی علیہ السلام لاړو
چې زه خدای سره راز او نیاز کوم کوهی تور تلاړو دا خدای دل تراغله زما عزیزانو دنیا رالو دا غسخی عبادت شروع چې دا خدای دی موسی علیہ السلام کوهی تور ته تللی دی خدای پسې او خدای دل تراغله نو دنیا دا غسخی عبادت شروع سلویخ ورځې تیرې شوې خلق لګیا دي سخی ته خدای وایي او سخی ته سجدې خلق لګیا دي سخی ته خدای وایي او سخی ته سجدې لګي چې دا خدای دی موسی هلته ورپسې تللی دی او خدای دلته راغی چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام څه وخت راغی او ویلی دنو خلق ورته چې صحبت ته خو کوهی تور ته تللی وی خدای پسې او خدای دلته راغلی کوم دی وی داس خدای دی موسی علیہ السلام د خپل رور یو سپېړه ووالو هارون علیہ الصلوۃ والسلام چې دا قوم ما تا ته پرېښی نو تا نه ولې تباش او د سخی عبادت ولې شروع نو الله ورته وفرمایل چې او موسی ته چې تلې نو تا دا قوم رور ته سپارلی نو زما په موجودګۍ کې تا څنګه رور ته قوم سپارلو زما د دې قوم خالق او مالک او تا رور ته وی چې زما د قوم خیال کوا نو زکه تباش که تا ما ته سپارلی نو دا به نه تبا کی زما عزیزانو دې نه اندازه ولګوئ چې پیغمبرانو نه معمولی غوندې سهوه شوې ده اندازه ولګوئ شوي ورسره څه دي زمون زندگی ټوله گمراهی او ضلالت او بیدینی ده زمون د زندګۍ معاش تاسو وګورئ صرف او صرف مفاد پرستی ده موجوده دور کې وګورئ خاص کر بیا په پاکستان کې وګورئ د ملک غم چا سره نشته د قوم غم چا سره نشته د دین او د مذهب غم چا سره نشته نو چا سره چې د ملک او د دین او د مذهب غم نو نو د دې قوم غم خدای سره هم نشته ته چې د الله د دین نه بے پروا نو الله تا نه بے پروا ته چې د خدای د دین خیال نه ساتي نو الله به چر ستا خیال نه ساتي قرآن کې راځي چې دا قوم به په قیامت کې ړوند را پاسي د قبرونو نړانده به دوی به وایي یا الله دا مونږ ړانده ولې را پاسي خدای مونږ خو بنا په دنیا کې دا څه چلو الله به ورته فرمایي چې کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها روند ولې ما را پاسولې ځکه چې زما آیاتونه او زما کتاب درغلاو
هیر کو نو چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو کذالک الیوم تنسا نن ته هم زما هیر سترګې بغواړي چانه بینایی بغواړي چانه چې تا دنیا کې زما کتاب هیر کړو نن ته زما هیر زمون خو ډیره تباه ده مون خو غرق والله العظیم دا قرآن با د قیامت په ورځ تاسو وګورئ چې زنځیر باید د بجلیګر ملا په غاړه کې اچولی یو خدای ته به یې راکړ والله العظیم دا حدیث د محمد رسول الله د قیامت په ورځ به تاسو وګورئ چې زما په خپو کې به یې پړي اچولي او خدای ته به مې راکړ چې الله دا هغه سړی دی چې زه حدیث هم زه لستی وم او په شرمونو یې شرمولی ومه زه قرآن هم زه لستی ومه او بیا به د دنیا دادور د پاره زه ډال ډال کولمه زما قرآن او حدیث به ما د پاره لکه آرامد وي چې زما ایمان د امام بخاري غوندې ولی کې بادشاہ ورته وایي چې صاحبه زما دربار ته کله کله راځه چې ما ته حدیث بیانوي امام بخاري ورته وایي چې او بادشاہ حدیث زما د محبوب خبرې دي حدیث د محمد رسول الله خبرې دي نو ما په دې معشوقې پسې ډېر محنت کړی دی ډېرې منډې مې والې دي 2 قدمه به چې لاړم نو 2 رکعاته نفل به مې وکړه د خدای شکر به مې وویست چې خدایه د رسول الله په حدیث پسې تا ماله د تلو توفیق راکړه نو زه ستا شکریه ادا کومه نو بادشاه دا حدیث دومره سپک شو چې زه به د دنیادارو دربار ته راوړم بادشاه به زه له خارج کړو زه له خارج به بل بادشاهي ته به لاړو هغه بادشاه به ورته ووایي چې ما له حدیث راځه او دربار کې بیانوه ده به ورته بیا داسې وي هغه به هم زه له خارج بلې بادشاهي ته به لاړو هغه به ورته ووایي ده به ورته بیا داسې وي هغه به هم زه له خارج ټولو ملکونو کې وګرځېدو یو بادشاهي هم ځای نه ورکول چې ځای نه ورکولو نو خدای ته ووایي چې یا الله اوس مې د ځمکې لاندې کړ پاس را باندې ځمکه تنګه شوه دا حدیث را باندې خلک سپکول غواړي بادشاهان یې راته خپل کور ته راوستل غواړي دا مې ضمیر نه غواړي نو امام بخاري وفات شه چې وفات شه 6 میاشتې د قبر د خاورو نه د مشکو د عنبرو لوخړې به راوړي خلکو به خاورې وتښتولې بیا به پې نورې واچولې بیا به تې خوشبوړۍ لوخړې راوړي دا وخت بزرګانو دعا وکړه چې خدای دې قبر نه دا اثر لري که چې دا تربت باقي پاتې قرآن او حدیث به داسې سړی جنت ته بوځي چې د چا ایمان د قرآن او د حدیث متعلق دی لنډ نن نه 300 کاله مخکې اورنګزیب بادشاه ستا د دې بادر کلي رحمان بابا په ازرخانه ادیره کې خښ دی اورنګزیب ورته ووایي چې رحمان بابا کله کله راځه ما ته خپل اشعار وایه ویل زه او ستا دربار ته درتللو اشعار ویل ویل او که نه ورته ویل غوږ کېږده چې ړومبی شعر درته ووایي ورته اورنګزیب نن په ترخ کې مې جالال په لاس کې مې جام دی نن په ترخ کې مې جانان په لاس کې مې جام دی ځکه اورنګ د زمانې زما غلام دی نن په ترخ کې مې جالال په لاس کې مې جام دی ځکه اورنګ د زمانې زما غلام دی زه د یار تصویر په ترخ کې د میو جام په لاس کې اے اورنګزیبه په خدای قسم زه تا خپل غلام ګڼما ته به مال راځي که زه به تاله درځم بیا ورته څه وایي وایي اورنګزیب
کا آرائش د تخت و تاج کا औरंगजेब का आरائश द तख्त و ताज का उमर गए बैदा तख्त तख्त و ताराज بدای ویلو تلا آرز او تر مرګ پورې بیا د ازرخانه د میرونا نه کور تراغه کور کې بناستو ضرور په شک دا دې کور نه بار نه وځي لازم په خزه مې خزه ته وی چې تزان مان جوړ کا او د تروزه ګورو کده د حرکات خراب شو نو مونږ یې وجو خزه دلته ګل مل ټومبلی دیو لاسونه سره کړی دی او ځان باندې جوړ کړي دی ناس ته خپل مراقبه کې او داراوته ده هغه چې ورته داسې کتلی دي رحمان بابا دې ته ورته داسې ګوري ورته وینل دې لوي شراب سکلی دی پوېګما نن دې نوي شراب سکلی دی پوېګم پر رخسار دی ګل ټومبلی دی پوېګما علامه زما د مرګ نه د نور صدا رقیبان دې را بللی دی پوېګم رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دی پوېګم رقیب چې سره غوږ تر غوږ نږدې کړه ما هغه ساعت جړلی دی پوېګم سہاجت دې چې د خط په ملال ولما سہاجت دې چې د خط په ملال ولم دا دې زما په باب لیکلی دی پوېګم که هر سولا سولا سره کړې په نکریزو دا دې زما په خون لړلی دی پوېګم رقیبان زکه تیرې په رحمان کاندي رقیبان زکه تیرې په رحمان کاندي چې تا خوا پوری نیولی دی پوېګم سادرې پوګوا چلو روان ډیوډای کې ورته ضرور او نور سړی ناس ضرور عزیز خان نام لاس نیونیو ول چرته دی دی ورته داسې ګوري ورته وای نشي د خانانو غریبانو سره کلی نشي د خانانو غریبانو سره کلی چرته عزیز خان چرته ملنګ عبدالرحمن با لارو او دا زرخانه په مهرو کې نسکور به پروتو او مړ ملته شو خخ ملته شو خو بیا کور ته راغی په کنده کې پروت دی یو سړی ولا راغی داسې وی خوځول څه کې دلته داسې ورته وکړه درویشي خو لویه بادشاهي ده داسې ورته وکړه وسه وی څه کې دلته وی خبر نه یم چې راوستم لکه ما عاشق سړی واګي خود معشوقې په لاس کې خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوړه لوړه نوي ور معلومه عزیزانو عرض مې دا عمر تیر شو ومون پوی نشو د زلیخی کتاب ټول خلاص شو او په دې پوی نشو چې زلیخا نه راوکه خزا زلیخا ولې لویه خزا شوه او د پیغمبر په عقد نکاح کې رااله ولی امتحان کې ګیره زړه یوسف سره مور ورته وی چې بچیا دا سکه خلق را باندې لعنت وی هغه ورته وی زلیخی وی مور مکرما تدا خبر نوري زلیخی وی مور مکرما تدا خبر نوري واک زمان دے پلاس واک می دبل دے
زړه وړه د لما تشمی ګوګل دی ما کې زړه نشته نو زستا خبره څو من چې یوسف نه توبه وباس ا د تسلیم شان نشته ما کې زما زړه یوسف علیه السلام نتیجه څه عظیم انقلابات و نبات زلیخا د یوسف علیه السلام په عقد نکاح کې را شپوا نیمه شپه کې زلیخا پاسه ده د شپې مونځ ته یوسف علیه السلام ورته لا وخت ډېر دی وینه دی وخت ډېر چې هغه رستو لمنې تلاس ورواچولو نو د زلیخې لمن وشلې زلیخې خیر دی که زما لمن وشلې ده دا هغه بدل خلاص شو چې تا ما نه منډې والې او ما رستو نه ته لمنې نه نیولې لمن دې شته او یو خبره واوره او یوسفه زه ستا یوسف تابعداري نه کوم ستا یوسف زه به اوس د هغه ذات تابعداري کوم چې چا ته ماله راکړې نو خو لیونی یمه نو د زیات اتباع به د هغه ذات کوم چې چا ته زما غېږې ته راوست څو پورې چې ستا د رایې تعلق و تا خو زما خبره نه منله څو پورې چې هغه ته مې ځان وسپاره هغه ته زما غېږې ته راوستې نو زیاته تابعداري به دې نه پس د خدای کوي ماریا قبطیه یو وینځه وه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینځه وه پخوا په دې ملک یو عادت تیر دی چې د شپې به سړي ته د شمتیازو ضرورت پیښ شه نو کوټې نه بار به نه راوتو دننه به څه د خاورو لوښی کټوی یا لوټا یا داسې څه شی ایښی نو کوټې نه به بار نه راوتو نو هغې کې به حضور علیه السلام ته د ورکوټي قضا حاجت ضرورت د شپې پیښ شوی دی نو هغه لوښي کې کړي سهار هغه ماریه قبطیه ته حضور علیه السلام فرمایل چې دننه لوښي کې څه شی دی هغه بار توی کا جلال الدین سیوطی لیکلی دي چې هغې ورته ووی چې یا رسول الله اخو اوبه ما وی چې اوبه دي ما وسکلې حضور علیه السلام ورته ډېر په غوسه شو چې خدای بندې پته نه لګی اوس کې وی لوښي کې پرتې وې ما ویل چې جوړ اوبه دي جي هغه خو ما وسکلې ورته وی ځه علما لیکي چې د ماریې قبطیې د اوو پشتو نه به د خولې نه د مشک او د عنبرو خوشبویي راتله د اوو پشته پورې عرض مې داو چې که حسن د یوسف مشهورو نو د دې ټولو پیغمبرانو خصلتونه بیا په رسول الله کې داسې وو چې د هغې بیا مثال نه په کومه لار به چې تیر شو په کومه لار د هغه لارې نه به 3 ورځې خوشبویي تله په ټولې زندګۍ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک مچ نه و ناس په ټول عمر کې نو عرض مې داو چې حسن بیا داسې و چې زه درته څه ویلی نه شم اب اعلی پته لګي چې یا به په قبر کې وګورئ او یا به په قیامت کې ګورئ په قبر کې به هم ګورئ هر مړی چې مړ شي نو په قبر کې اولنې سوال چې کوم بکیږي اولنې سوال
نو د قبر مبارک نواله تر مدینه منوره روضه اقدس پورې په دې قبر کې یو سرنګ وشي او په هغه سرنګ کې مړی ته وایي دی خوا وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په روضه کې د رسول الله ذات اقدس ورته وښودی چې دې ته وګوره ما كنت تقول في حق هذا الرجل د متعلق دی په دنیا کې څه خیال دا وګوره نو دغه وخت کې به زمونږ دوه حالت وي یا خو به دا حالي چې داسې به مړه یو لکه چې دا یو نو چې داسې مړه یو لکه چې دا یو نو چې ورته وګورو نو ورته به وایو چې ها ها لا ادري هاي هاي زه خو الله کدا پیژنم خو چې دی ووایي داسې چې زه خو دا والله که پیژنم حدیث کې راځي چې ړومبنی ګزار د دې ملایکو داسې وي ړومبنی ګزار چې دله درکړي نو ستا وای چغه به په مشرق او مغرب کې واورېدی ړومبنی ګزار چې صرف دومره ووایي چې دا زه نه پیژنم او داسې خلق بم وي چې ملایکی ورته وایي دې ته وګوره د دې متعلق دې څه خیال دی چې داسې ورته وګوري نو دی به وایي چې هذا محمد رسول الله وآمنا به دا جناب محمد رسول الله دی او ما په دې ایمان راوړی خدای قسم مونږ څه سړي رابعه بصری او خزه ده شپېته کاله ټول ژوند په دې کې تیر کړی چې الله 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 شپېته کاله چې مړه شوه ملایکې ورته رالې تپوس دې کوي چې من ربکې تا خدای څوک و ملایکې د لاس نه ونیوې ما نه د رب تپوس کوئ ما نه ما شپېته کاله خپل رب هیر کړی نه دی ورشئ زما رب نه تپوس وکئ چې رابعه بصری م پیژنې که نه ما نه څه تپوس ښځه د شپې به راووته په نیمه شپه او د ښار په کوڅو کې به ګرځېده خپې ابله خپې او دا شعر به وی چې جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک ستا رہے گا خاک کے سائے تلے او خود مخلوقہ ویخ شئی د خاور سوري لاندې والله العظیم تر قیامت پورې به بیا د خاور سوري لاندې او د اسمان سوري لاندې ویښ شي تر قیامت به د خاور سوري لاندې او د پرته دا به ټوله شپه چغې وینځه د ابراهیم ابن ادهم وینځه ده ټوله ورځ په خدمت کې تیره کی ټوله ورځ او د شپې په یخو اوبو باندې اودس وکړي او 2 رکعاتو نفل نیت وتړل نو 15 سپارې به په یو رکعت کې ویلې او 15 سپارې به په بل رکعت کې سلام وګرځولو په سجده پرې وته او خدای ته وایي چې الله ته په ما مینې خدای زه ستا ډېره خوښه یم خدای ته په ما مینې بادشاہ دا ګونګړاهټ واورېدو د دې کمرې سره چې غوږ یې کېښو نو دا وایي بادشاہ دروازه وټکوله چې ورننوتو ورته ویل بېادبې دا څه وی داسې مه وایه چې خدای ته په ما مینې داسې وایه چې خدای زه په تا مینه یم
هغه وینځه بادشاہ ته داسې ګوري ورته زه بیا د بابا روزه باشه دا وخت زما او زما د خدای په منځ کې دراز وخت دی دی وخت کې زه ستا وینځه نه یم زه ستا د ورځې وینځه یم بادشاہ ته وایي که زما خدای په ما مین نه وی تم بادشاہ یې د هغې بنده یې بادشاهي او ملک او سلطنت یې درکړی دی ټوله شپه اوده پروت دی زما ټوله ورځ ستا په خدمت کې زړه وچوي او د شپې په یخو اوبو اودس وکم او دیر سپارې په 2 رکعتونو کې ووایم کا په ما مین نه وی نو د شپې به ماله دا توفیق را کولی چې ځان ته یې ودرولی خو زه به موده پرته وی خو په ما مین دی چې ما د شپې خوب ته نه پرېږدي او ځان ته یې ویښه ودرولی قوت صرف یو د خدای دی د بل چا نشته هیڅ طاقت د هغه د طاقت په مقابله کې هیڅ څه شته دا اسمانونه دي دا څومره عظیم مخلوق څومره عظیم الله وی هغه ورځ به په سترګو درته وښیم په سترګو چې دا دومره عظیم مخلوق چې د اسمانونه دي زه یې راونیسم څه وخت نو القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث دا بني آدم په دې اسمان کې د ملخانو غوندې الوتی ده وتكون الجبال كالعهن المنفوش دا غرونه به وګورئ لکه د ډنډت شوي وړی په شان په اسمان کې به پاغوندې الوزي اوس تاسو غر څه چې دا یو دیوال خوځولی شي دیوال الله وی دا غرونه به لکه وړی مالوچ چې ډنډت والا په ډنډت باندې وهي او داسې الوزي وی دا غرونه به داسې په اسمان کې د پاغوندو غوندې یوم یجعل الولدان شیبا او دا به دومره سخت ورځ وي دومره چې الکان به پکې د ډېر هیبت نه سپینګیري شي الکان به سپینګیري شي السماء منفطر به الله وی په سترګو به درته وښیم چې د اسمانونه به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي په دغه ورځ به بیا د انسانان څه وایي یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه مور به د لور نه لرې لرې منډې وایي او لور به د مور نه لرې منډې زوی به د پلار نه لرې منډې وایي او پلار به د زوی نه لرې منډې رور به د رور نه منډې لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما ستا څه خیال دی چې دا ستا ډوکي به زه بیا را جمع نه کړم ستا دا ډوکي به بیا را جمع نه کړم ولا قادرين على ان نسوي بنانا خپل ذات مې دې قسمي چې دا ګوتې دي ګوتې چې دې کې دا کرخم رانه لاندې باندې يقول الانسان يومئذ اين المفر انسان به په دغه ورځ وایي چې اين المفر خدای چرتم د تختېدو ځای شته که نه یا الله کم خوا وتښته کم خوا لاړ شم आवाज به ورته وشي کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر کلا تختېدی چرته شي سپایانو در تات کړی چوری که ځان ته افلاطون د زمانې وې تختېدی شي دي نو چې د قیامت سپایانو درته زولنې په غاړه کې اچولي وي
او د مړی نه تړلې خدای ته پیش کړی نو ته به وایې کلا لا وزر تختیدې چرته شي الى ربک یومئذ المستقر نن ستا د قرار ځای صرف د خدای مخه ده هغې ته به پیش کېږي تختیدی نه شي عزیزانو الله دې امان راکړي ډېر لوی بوج د یو ورځې اوس که زه تاسو کښېنوم او درنه تپوس کوم چې بېګا ماښام نه تر اوسه تا څومره کارونه کړي نو په حساب راکولو به ستړی شي او به تختې راکړي او د ټول ژوند ریکارډ به درپسې راوغوښتی شي او درته به مخکې کېدي چې اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا دا خپل کتاب دې ولوله تا ولوله تا چې په دنیا کې څه کړي دي دا به رسو بیا به واخر دعوانا پاتې بنشي که فقیر دې که سلطان دی ځان سنباله عمر ګران دی پرېږده ځان سنباله عمر ګران دی هر څوک دنیا نه په نمبر ځي د مرګ په لاره په سفر ځي د مرګ په لاره